سوال کړی دی چې د یو سړي څلور ښځې او یو پکې طلاقه کړي، نو دا کومه ښځه چې طلاقه کړي د دې د عدت په دې دوران کې بل واده کولی شي او که نه؟ طلاق عدت دی که نه؟ څومره عدت دی؟ 3 حیضه دی. 3 حیضه عدت دی. د سړي څلور ښځې کړي دي، یو یې طلاقه کړه، 3 ورسره پاتې شوې. اوس وایي چې زه د دې عدت په دې دوران کې د بلې ښځې سره واده کولی شم او که نه؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، که چېرته د طلاق د رجعي طلاق ورکړی، رجعي طلاق څه ته وایي؟ اولنی یا دویم؟ که چېرته د طلاق اولنی که چېرته د طلاق رجعي طلاق او رجعي طلاق دې ته وایي چې یا که چېرته د طلاق رجعي طلاق ورکړی او رجعي طلاق دې ته وایي چې اولنی یا دویم، چې د هغې نه بعد دې د ښځه را واپس کولی شي. نو بیا دې ځای کې د علماو اجماع ده چې د هغه وخته پورې دا سړی بل واده نشي کولی چې څو پورې د دې ښځې د عدت نه ختم شوی. ولې؟ ځکه چې څو پورې عدت نه ختم شوی دی، دا ښځه خو د دې خاوند ښځه ده که نه؟ خیال هم دی که نه دی؟ یو سړی دی، 4 ښځې دي، یو یې څه کړه؟ طلاقه یې کړه، هغه عدت تېروي. دی وایي زه بله کومه 4مه. موږ نه، ستا لا 4 شتي، څو پورې چې دې ښځې عدت نه ختم کړی، هغه وخته پورې دا ښځه ستا ښځه ده. نو که عدت ختم شو، بس دا ښځه د نکاح نه څه شوه؟ ووته. اوس که دې 4م واده کوي نو کولی شي، ځکه چې د 4 نه زیاتې ښځې کول دا ناروا دي او حرام دی، او دا ښځه د ښځه نه څنګه دی 5مه کوي. حدیث کې راځي که نه؟ په سنن ترمذي کې حدیث دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، چې هغه د یو کس تذکره کوي، د غیلان ابن سلمه الثقفي رضی الله عنه. وی دی غیلان چې کله اسلام قبول کړو نو د ده 10 ښځې وي. پخوا جاهلیت کې د اسلام نه مخکې چا به 10 وي، چا به 15 وي، چا به 8 وي، چا به وي، او دا هغوی ته ګټه د سړیتوب نه به ښکارېده، سړي به ډېرې ښځې وي. دا خو نن سبا هر سړی یوې ته ناست او که نه؟ اوس که چېرته 2 واده تذکره مو کوي، بس داسې اخوا دېخوا وګوري چې پته نه چې څوک به ګزار کوي که یا څه کېږي. نو اوس هغه خبرې نشته هغه پخواني. دا اوس وګورئ 10 ښځې دي، 10 ښځې. نو د ده 10 ښځې اسلام یې قبول کړو، فاسلمن معه. ځوان زوی په حقه 10 اسلام قبول کړو، د په خپله م اسلام قبول کړو، 10 سره م اسلام قبول کړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر وکړو ان یتخیر 4 منهن، وایي 4 پکې ځان سره پاتې کړه، 4 پکې ځان سره پاتې کړه او نور یې څه کړه؟ نور یې پرېږده. چې 4 نه زیات اجازت نشته دی مسلمان دپاره. دا د پیغمبر خاصیت دی چې هغه ډېر ودونه کولی شي، خو د عام امتي دپاره نه. او که چېرته داسې کړي، هسې بالفرض وایو، که چېرته داسې کړي چې د ښځه په عدت کې د بل واده کړی، نو دغه کوم عقد چې نوی تړلی دا باطل دی او دغه ښځه به پرېږدي، ځکه چې د عقد د نکاح دا باطله ده، هلته بله ښځه اشتي 4م. نو که بیا ورسره وروسته د هغې عدت پوره شو او دی ورسره بیا نکاح کوي، د سر نه به ورسره بیا نکاح تړي چې به یې کې نکاح هغه شروع دي. بیا دې کې اختلاف دی، که چېرته د هغه 3م طلاق وي چې د هغې نه بعد ښځه بیا نشي را واپس کېدی الا دا که د بل خاوند سره نکاح وکړي،
نو په دې کې هم بیا د حنابلو مذهب دا دی او د احنافو چې دې کې هم انتظار کوي چې څو پورې عدت نه یې تېر کړی او شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله هغه هم دې له ترجیح ورکوله وایي صحیح خبره دا ده چې انتظار به کوي احتیاط هم دې کې دی انتظار دې وکړي چې کله عدت پوره شي نو بیا دې د هغې نه بعد بل نکاح وکړي که چېرته دا څلورمه مړه شي نو بیا پکې انتظار کوي بیا انتظار نشتی او ځکه یو سوال کله نه کله داسې علما ذکر کوي وایي هغه کوم وخت دی چې سړی به پکې عدت تېروي هغه کوم وخت دی چې سړی به پکې عدت تېروي نو هغه کوم وخت دی ما ذکر کو نو دا دوه حالاته شو یو دا حال دی د سړي څلور ښځې دي څلورمه یې طلاقه کړه او بله کوي نه ښځې چې څومره عدت دی دی به ورسره عدت تېروي دی به انتظار کوي دویم کوم ځای دی چې یو سړي یوه ښځه واده کړي او هغه یې طلاقه کړه او د هغې خور په نکاح کوي نو دا خور هغه وخته پورې په نکاح نشي اخیستی چې څو پورې دی اولنۍ خپل عدت نه یې پوره کړی والله اعلم